سلطان شاه زمان یو ډیر زیات مالداره او طاقتور بادشاه وي او د هغه په سلطنت کې د هیڅ څیز کمې نه وي. د هغه څلور ښځې وي: الینا، الیشا، عایشه او ملکه مانور. خو د دې څلورو واړو ښځو نه د هغه اولاد نه وي. په دې وجه هغه همیشه ډیر زیات پریشان وي او دا سوچ کوي چې د هغه د مرګ نه پس به د هغه وارث څوک جوړیږي. یوه ورځ هغه په خپل زړه کې دا اراده وکړي چې هغه به ځنګل ته ځي او ملنګ بابا ته به د خپلې پریشانۍ باره کې وایي. بادشاه ځنګل ته روان شي او د لږ سفر کولو نه پس هغه ځنګل ته ورسي. ملنګ بابا سره د دعا سلام نه پس ملنګ بابا د هغه نه تپوس وکړي چې بادشاه سلامت، تاسو نن څنګه راپېښه وکړه؟ چې په دې سره بادشاه هغه ته وایي چې بابا زما په سلطنت کې د هیڅ څیز کمې نشته، خو زما په څلورو ښځو کې د یوې نه هم ماشومان نشته. ملنګ چې د بادشاه دا خبره واوري نو هغه بادشاه له څلور امونه ورکړي او هغه ته وایي چې دا امونه خپلو ټولو ښځو له ورکړه. بادشاه چې خپل محل ته راشي نو خپلو ټولو ښځو له یو یو عام ورکړي او هغوی ته وایي چې دا اوس په دې صحت وخورئ. د بادشاه درې واړه ښځې الینا، الیشا او عایشه په هغه وخت هغه امونه وخوري، خو د ټولو نه کشره ملکه مانور مصروفه وي. په دې وجه هغه خپل عام کیدي او دا سوچ کوي چې زه به دا رستو وخورم. په دې کې یو منګک راشي او د هغه د عام نه لږه حصه وخوري. لږ وخت پس چې ملکه راشي او هغه عام وګوري د منګک خوړلو سره د هغې عام هغه حصه توره شوې وي. مانور چې عام ته وګوري نو ډیره زیاته پریشان شي او دا سوچ کوي چې که بادشاه ته پته ولګېده نو هغه به خفه شي. په دې وجه ملکه مانور هغه عام وخوري. دغه شان یو کال تیر شي او د بادشاه د څلورو واړو ښځو نه زامن پیدا شي. د هغه ټول زامن د رنګ نه سپین او ښکلي وي، خو د مهنور زوی بدرنګه او د رنګ نه تور وي. سلطان شاه زمان چې خپل زامن وویني نو هغه خپلو درې واړو زامنو کوم چې د رنګ نه سپین او ښکلي وي له ډیره توجه ورکوي او هغوی سره مینه کوي، خو د ملکه مانور زوی سره کوم چې د رنګ نه تور وي مینه نه کوي او هغه لا د نورو زامنو په شان توجه نه ورکوي. ملکه مانور چې د بادشاه دا رویه ویني نو هغه ډیره زیاته پریشانه وي او هغې ته دا احساس کیږي چې زما بچی سره زما د غلطۍ په وجه زیاتې کیږي او هغه ته د خپل پلار مینه نه ملاویږي. هر کله چې د ملکه مانور زوی لوی شي نو د هغه میرزي رونه هم هغه ته د تور رنګ په وجه بد ګوري او هغه ځان سره لوبو ته نه پرېږدي او هغه د ځان نه کمتر ګڼي. بادشاه سره اوس د خپلو ټولو زامنو د مستقبل غم وي او هغه غواړي چې هغه خپل زامن مضبوط شهزادګان جوړ کړي چې د هغوی په وجه سلطنت مضبوط شي. په دې وجه بادشاه د هغوی د ټریننګ لپاره یو ډیر قابل استاد راولي. هغه استاد د بادشاه ټولو زامنو ته د تورو د چلولو او د جنگ کولو طریقې ښایي او هغوی لا نور هم مختلف ټریننګونه ورکوي. د بادشاه هغه تور او بدرنګه زوی ډیر په شوق سره ټریننګ کوي او هغه په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي او د هغه استاد هم د هغه د قابلیت نه ډیر زیات متاثر وي. بل طرف ته د بادشاه نور زامن کوم چې د رنګ نه سپین او ښکلي وي ټریننګ لا بالکل څه توجه نه ورکوي او هغوی په خپلو لوبو او په سیلونو کې مصروفه وي او هغوی دا سوچ کوي چې موږ شهزادګان یو او موږ ته د دې څیزونو ضرورت نشته. د بادشاه هغه تور زوی د استاد ټریننګ سره ډیر زیات مضبوط شي او هغه اوس یو طاقتور او تجربه کاره شهزاده وي. یوه ورځ چې بادشاه په خپل دربار کې ناست وي نو د شهزادګانو هغه استاد راشي او بادشاه ته وایي چې ستا هغه تور زوی حمزه یوه هیره ده او هغه ستا د ټولو زامنو نه زیات هوښیار، محنتي او مضبوط دی او هر کله چې ته د خپلو زامنو کې د ریاست لپاره بادشاه مقرر کوي نو فیصله ډیره په سوچ سمج سره کوه. دغه شان وخت تیریږي او یوه ورځ بادشاه ډیر سخت بیمار شي. د بادشاه د علاج لپاره د نورو ملکونو نه غټ غټ ډاکټران راشي او د هغه علاج کوي، خو هغه ډاکټران د هغه خاندان ته وایي چې بادشاه ته د آرام ضرورت دی او د بیماری په حالت کې بعد د یوازې بالکل نه پرېږدي.
د بادشاه زامن چې بادشاه د بیماری په حالت کې وویني نو ډیر زیات پریشان وي او د هغه ډیر زیات خیال ساتي، خو څو ورځې پس د بادشاه جسم نه ګنده بوی روان شي او د هغه ټولې ښځې او هغه درې واړه سپین زامن د هغه نه کرکه شروع کړي او اوس د هغه کمرې ته نه راځي. خو د بادشاه هغه تور زوی کوم ته چې بادشاه او د هغه ورونه په کم نظر کتلی وي د بادشاه خدمت اوس د هغې نه زیات کوي او هغه د خپل پلار نه بالکل کرکه نه کوي او بادشاه له حوصله ورکوي. بل طرف ته بادشاه نور زامن چې وګوري چې د هغوی د پلار طبیعت ډیر خراب دی او هغه اوس مړېدو واله دی نو هغوی په تخت قبضې کولو سوچونه شروع کړي. بادشاه خپل هغه تور زوی ته وایي چې ته ځنګل ته ورشه، هلته کې یو ملنګ ناست دی او هغه ته زما د بیماری په باره کې ووایه. تور شهزاده په اس کینی او ځنګل ته روان شي او چې د هغه ملنګ خواله ورشي او هغه ته د بادشاه د بیماری په باره کې وایي نو ملنګ هغه لا یو آم ورکړي او هغه ته وایي چې دا آم بادشاه لا ورکړه، د دې په خوړو سره به بادشاه سلامت بالکل ټیک شي. تور شهزاده هغه آم محل ته راوړي او بادشاه له یې ورکړي. بادشاه هغه آم اخري او څو ورځې پس د هغه طبیعت ټیک شي او یو ځل بیا دربار ته راشي. د دربار خلک او هغه تور شهزاده چې بادشاه وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي، خو د بادشاه هغه سپین او ښکلي درې واړه زامن ډیر زیات خفه شي ولې چې هغوی په تخت قبضې کولو ټولې منصوبې مکمل کړې وي. بادشاه خپل ټول زامن راوغواړي او هغوی ته وایي چې زه بیماری کمزورې کړی یم او د مرګ او د ژوند هیڅ پتا نه لګي. په دې وجه زه غواړم چې په تاسو کې یو کس د بادشاهت دپاره منتخب کړم. د بادشاه زامن چې دا خبره واوري نو هغوی ډیر زیات خوشحاله شي او دا سوچ کوي چې موږ ته به د څه جنګ جګړې نه بغیر بادشاهت ملاو شي. خو بادشاه هغوی ته وایي چې د بادشاه جوړېدو دپاره یو امتحان دی او چې په تاسو څلورو واړو کې څوک هم په دې امتحان کې کامیاب شي نو هغه به د دې سلطنت بادشاه جوړیږي. بادشاه هغوی ته وایي چې تاسو څلورو واړه به مختلفو علاقو ته ځئ او چې په تاسو کې څوک هم په خپل مهنت سره عزت او دولت وګټي نو هغه به د دې ملک حکمران جوړیږي. دې خبرې اورېدو سره د بادشاه درې زامن کوم چې د رنګ نه سپین وي وخاندي او وایي چې دا زموږ دپاره ډیر اسان کار دی. هغوی قیمتي لباس واچوي، په خپلو اسونو کینی او مختلفو ځایونو طرف ته روان شي. خو د افسوس خبره دا وي چې نه هغوی له څه هنر ورځي او نه هغوی محنت کولی شي. هغوی چې چرته هم ځي نو هغوی ته کار ملاویږي خو هغه د محنت نوی عادت په دې وجه څوک هم هغوی کار ته نه پرېږدي او په لږو ورځو کې د هغوی حالات ډیر زیات خراب شي او هغوی سره نه د خوراک دپاره څه وي او نه د اغوستو دپاره صفا کپړې وي. بل طرف ته تور شهزاده عامې کپړې واچوي او د یو عام مسافر په شان یو غټ ښار ته ورشي. هغه ته دا معلومه وي چې زما د تور رنګ په وجه به ماله څوک هم کار نه راکوي، خو هغه خپل هنر او محنت نه خپل هتیار جوړ کړي. تور شهزاده د یو ډیر غټ سوداګر کور ته ورشي او هغه ته د نوکرۍ درخواست وکړي او تاجر چې د هغه تور رنګ ته وګوري نو هغه لا نوکري ورکول نه غواړي، خو چې د تور شهزاده خبرې واوري نو د هغې نه متاثر شي او هغه د خپل کور د کار او د حساب کتاب دپاره مقرر کړي. شهزاده خپله ډیوټي ډیره په ایماندارۍ سره کوي، په دې وجه د تاجر کاروبار ترقي شروع کړي. په دې سره تاجر دا محسوس کړي چې دا تور نوکر یو عام انسان نه دی بلکې یو ډیر زیات قابل او د ایماندارۍ نمونه ده، ولې چې تور شهزاده چې په یو میاشت کې د تاجر دپاره کم کار کړی وي هغه نورو نوکرانو په کلونو کې هم نه وي کړی. یوه ورځ چې تاجر په خپل محل کې ناست وي نو څه ډاکوان راشي او په هغه حمله وکړي چې په دې کې تور شهزاده راشي او هغه ډاکوانو سره په جنګ شي او هغوی لا ډیر په بهادرۍ سره شکست ورکړي. دې هر څه لیدو سره تاجر ډیر زیات حیران شي او هغه دا محسوس کړي چې د دې تور نوکر په سینه کې د بادشاه زړه درزیږي او یوه ورځ تاجر شهزاده خپل ځان خواته راوغواړي او هغه ته ووایي چې ما ستا په شان قابل او ایمانداره انسان نه دی لیدلی، که ستا رنګ تور دی خو ستا کردار د نور په شان پړکیږي.
او زه غواړم چې تا سره د خپلې لور واده وکړم او ته په دې محل کې زما د زوی په شان اوسېږې. او دغه شان تاجر د شهزاده او د خپلې لور واده وکړي. او شهزاده یو نوکر نه بلکې د یو مالداره او عزتداره خاندان زوم جوړ شوی وي. د سلطان شاه زمان ورکړی شوی یوې میاشتې مهلت نن ختمېدو واله وي چې د هغې دپاره پوره دربار سجاو شوی وي او سلطان په خپل تخت ناست وي او ټول خلک د څلورو واړو شهزادګانو انتظار کوي. او لږ وخت پس هغه سپین شهزادګان د محل په دروازه رادننه شي. د هغې په لیدو سره ټول خلک ډیر زیات حیرانه شي ولې چې د هغې جامې ځای په ځای شلیدلې وي او د خوراک نه کولو په وجه هغې ډیر زیات کمزوري شوې وي. سلطان ډیر په غوسه کې د هغې نه تپوس وکړي چې تاسو په یوې میاشت کې څه وګټل چې په دې سره یو شهزاده بادشاه ته وایي چې اباجان دا دنیا ډیره ظالمه ده او موږ له چا هم کار نه راکولو او موږ خپل کالی او اسونه خرڅ کړل او په هغې مو ګزاره کوله او موږ خالي لاس پاتې شو چې په دغه وخت کې د بهر نه د ډولکو اوازونه راشي چې خلک وګوري یو قافله محل ته را روانوي. د ټولو نه لومبې په یو ښکلي اس یو هلک ناست وي چې قیمتي لباس یې اچولی او د هغه شاته ډیر اوښان را روان وي چې د کالو او د پیسو نه ډک وي. هر کله چې هغه هلک د اس نه راکوز شي نو هغه تور شهزاده وي او هغه سره یو ښکلې ډولۍ هم وي چې د هغې نه یوه ښکلې شان جینۍ راکوزه شي. دا د هغه تاجر لور او د تور شهزاده ښځه وي. د هغې په لیدو سره ملکه مانو ډیره زیاته خوشحاله شي. تور شهزاده بادشاه خواله راشي او هغه ته وایي چې اباجان ما یو میاشت د مزدور په شان کار وکړو او هغه مالک زما مهنت ولیدو او ما سره یې د خپلې لور واده وکړو او دا ټول مال زما د مهنت میوه ده. په ټول دربار کې یو عجیبه منظر وي. یو طرف ته سپین شهزادګان په خراب حالت کې ولاړ وي او بل طرف ته تور شهزاده په یو میاشت کې دولت او عزت هر څه حاصل کړی وي. دې لیدو سره سلطان د خپل تخت نه راکوز شي او اعلان وکړي چې ماته نن معلومه شوه چې د انسان اصل خوبصورتي د هغه مخ نه وي بلکې د هغه د لاسو مهنت او د هغه کردار وي. سلطان د خپل سر نه تاج وباسي او شهزاده له په سر کیږي. دې لیدو سره ټول خلک او مانو ډیر زیات خوشاله شي. درې واړه سپین شهزادګان د خپل رور نه معافي غواړي او د هغې رور هغې درې واړه معاف کړي او دغه شان تور شهزاده د ملک بادشاه جوړ شي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.